سلامونه، وخت مو په خیر. پښتون ژغورنې غورځنګ پر پاکستان حکومت غږ کړی چې له افغان سولې سره صادقانه همکاري وکړي. منظور احمد پښتين د کراچۍ په غونډه کې ویلي تر هغه چې افغانستان ته سوله رانشي پاکستان ته نشي راتلی. کندهار کې د دامان ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ موټر بم برید شوی. چارواکي وایي په دې برید کې 7 ملکي مامورین، 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې هیواد کې پر کرونا اخته 28 کسان مړه شوي دي. دا د کرونا وبا تر دویم ځل خپرېدو وروسته د مړه شویو کسانو تر ټولو لوړه شمیره ده. غور کې یو سړي خپله میرمن په قیچي وژلې ده. ځایي چارواکي وایي یاد کس خپله میرمن هغه مهال په قیچي وهلې چې له پسه څخه د ویښتو د قیچي کولو پر مهال د پسه پښې ټینګې نه شوی نیولی. هیواد کې د جلغوزیو په حاصلاتو کې 12 سلنه زیاتوالی لیدل کېږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د هیواد په کچه 40,000 ټنه جلغوزي راټول شوي دي.